ها مړه بچی دار زینه را بارې کار لګ ځوانه کاڼې را ورسوه که دې که غونډې که د غونډي نه یې ځوانه دغه شانې مړه چې چی شي خو پاتې شي که نه ځوانه ټیکم نیولي ده بیا چپاڼې مې پکې نوې نه کړې ها صحیح ده بس صحیح ده دغسې صحیح ټیکدار صاحب څنګه نن ډېر خوشحاله خیر خو دی نو خوشحالي ستاسو د مرګ د ټیم چې دا زور کاڼې پکې ولګوئ که نه څه ده پروت دا خو پکې لګو دې کې څه پاتې شي زه به خوشحاله شم که نه لارې راځي او ورغر لارې راځي او ورغر چی شي به دې کې ما ته پاتې شي ته څه وایې چې خامخا یې پکې ولګو خامخا خود ولګوه که نه ځوان دا چی شته پروت نه ټیکدار صاحب هسې خو ستا کار لږ ګورو سلام علیکم وعلیکم السلام انجینر صاحب هم راغی کار د خیره چالو دی کار خو د خیره ښه ځرس کې چالو یې ځوانه دا موړي دي چې خلک یې راورانوي نو دا څنګه چې د ټیکدار صاحب زور کار دی چې لاس نیسي رانیسي خیر خو دی لاس نو ته ځکه نیول دی چې پام کوئ د خطا نه پکې زور کاڼې ونه لګوئ موږ له کار ونه ګورې کار شي ولې نه ګورې نه نه مړه ته چې وګوره کوم کاڼې دی درته دا وګوره که نه مالګې سره یې پته هم نه لګېږي څنګه داسې میده شوی دی دا چې ته دې دا خو هغه اوریجنل کاڼې موږ راوړو دا خو حلال رزق ګټو ها پان زه به اوکې کوم خو کار ګورې زه روغ کار غواړم ته کار وګوره انجینر صاحب چې شي کې دې ښه کوه که نه بس ما ته ویوه ها د خیره سره صحیح شو دا صحیح ځه الله مل شي لکه ته دې خوا راشه که نه داسې کار دی چې دا زور کاڼې پکې ورواړته او که نه دا خو مې د انجینر د خاطره ویلې چې زور کاڼې پکې نه اچوو دا نوې کاڼې راځي نو دې باندې خو روپۍ لګېږي چې هغه واچو چې د هغې لارې په ځای باندې که نه د نوې راځي دا چې پکې واچو چی شي خو به پاتې شي که نه نو که نور نه پوهېږي ته خو زما خاص سړی ځوانه سبب تا باندې مم توره چرګه وخورم بېغمه شه ټیکداره وبه شي چې دا کاتې ونه کړو نو څه شی به خورو او صحیح ده صحیح ټیکدار صاحب څه ویلي ما ته دا ویلې که چې غر شي ته بچي لرې که نه ولې د لارو خپل بچو دپاره همت کوو خبرې زه نو خپل بچو دپاره همت کې او زما د بچو په رزق یې لغته څه چالو کړو خو همدغه کار دی نو غر شي دومره مه جوړوه که نه نو چې ته همداسې لګې بیا به وایې چې دومره تیل پرې ولګي د ځوانه چې موږ ته خو چې شی پاتې شي دې ټیکه کې که نه دا زاړه کاڼي په دې مزدورانو ولګوه صحیح ده داسې به وکړو او که نه ګورې لکه ګزاره کوه که نه همداسې ورپسې همداسې هر او ه دې نه خله ولي ځوان صحیح ده دا به ولګوه بس او که نه څه بس پاسه ځه کار کوه صحیح ده او که نه چې انجینران راتله ورته بس خبره نشته دی ځه صحیح ده صحیح ښه دې ووایه مولا دې وته په 16 ګاډو باندې وبورې اړې په شپږ لاس ګاډ غرق دې کړم په 11 12 یاړه چې په شپږ لاس ګاډ باندې وبورې وړه خو ما ته پاکې دې ټیکل کې وای شم پاتې نو انجینر په سر ولاړ نو چې انجینر لاړ کنه انجینر مخکې 3 بورې باندې 3 لاس ګاډو باندې اړه بیا روسته نه دي ځوانه په 11 په 12 یاړه څوک تاسو کوي هو کنه ته خو خیر سره ځوانه په هیڅ هم نه کويږي چې دا کاټي ونه کو نتی شي ابا خرو ټیکدار صاحب څنګه چلي کار روان دی څنګه هغه په خدرت کې روان دي ځوان څنګه درس کې روان دی ټیکدار صاحب دا وګوره دې کې سیمټ شته سیمټ تاسو په کې ځوان نه ښکارته ګوره په 3 لاس ګاډو باندې مساله دې مراوړې دا بم په کې نشته دی او په 100 لاس ګاډو باندې بورې اړوي په 3 لاس ګاډو و بورې اړو ځوانا ته دې رنگ ته وګوره دا مسالې په خپل کم نه ماتي دا څه شي دی ته دې مسالې رنگ ته وګوره مسالې رنگ ته وګورو ته راځه کنه ته راځه ته ولې خپه کیږي ته مجبورانه چې راغلي چې زه به مخکې چاته جواب وایم ها بس راځه ته راځه ته مخه پکې دا خوشاله کنه ته ها ټیکدار صاحب څه دی ویلي څنګه یې خو راوستل ما ویل کنه چې ځوان کار یې لکان به کوي سیمټ ډیر او سیمټ لګ دې خبر نه تیر شاته څه لګي ټیکدار صاحب خبر خو دې صحیح ده خو کار دې معمولی دې پیکه دی مالي شي دی کنه چې ولم دي خو راوځي خو چې نشته دی کنه لکان خو سکلې دی ډوړې لم ډیر ټیم دی لا همې ته بم کور لږه کنه بس دا چې پیسې مړ داسه نه صدا نه ټیکدار صاحب دا تکلیف مګو مانه بس یې وای چې فري د ښکار واخې بس د ځان واخې مو مسافر ته پرې ټیکدار کنه ته دومره شی نه دی کنه ورو لبه بچويسي زبا غلکان نه غلکان له بسر ودرېږي چې کار وکي کار نه بیغمه لګي وبو کې خیر لګي سیوا واچوا چې مساله لګلم دا وګا نور مساله خټېټه ده انجینر ته بي فکر او سقاط شي ګونه تار څه په مال پرې ده کنه ته بیغمه شکنه دا موږ د چا خو دي خټه ګداران نه
د دې داسې اوه د دې شي د کوم ځوان ما سره د کانو د دې سرک د دې کرشت اړ شي ما سره چې زه خراب ټیکدار یو ډوب مو ته ټیکې ما نه راکولې غاښي زما په تا اعتبار دی آفرین ځکه درته وایم بازار شي کار کوو کنه زم دې لکانو باندې ورسم او ته وګوره او زما هم شل کارې زه خو زما خلکو باندې ګرځم خپه نه شي ګوره ته زما نظر او زستانه بالکل صحیح السلام علیکم انجینر صاحب. وعلیکم السلام. زموږ خیر جوړ څنګه دې کانو کې لګي خوب لګي ځان مړه ولا ډوب ډوب کاری انډیواله دا چې دې اړول ټول نه شو ته ولا وګوره مړه ټیکدار خو ډېر زبردست سړی دی الله بنده لکه که زبردست یو کار څنګه دی زمونږ د کاڼي سره کار دی او کاڼي ټول میده کېږي یار مړه دې کار نیولې دی هغه پسې تللی وم دومره زبردست را نیولې دی یار څنګه میده کېږي هغه ډېر جانانه سړی دی ته خو صفتونه کې خو ما یې دا کار ډوب ډوب یو کاڼی نیم پکې میده راځي ور ګوډې پکې راځي نو څه چلو شلو ټیکدار به نه بدنامې ګوره بیا دا ټیکدار خو ډېر زبردست انسان دی ګورې نو چې ته وې نو بس نه ما دې ذمہواري علم یا څه خبره نشته دی راځه دا صحیح ده زه وره ته خو وې که نه زه په دې ټیکدار باندې کمپلین کوم دا کار یې زما خوښ نه دی یار مړه کمپلین ته حاجت نشته دی سره بې ځان بدنامې سي ښه زبردست سړی دی او ښه صحیح کار کوي کار کې ګوره معمولي هغه نشته نقص نشته دی ګوره پکې او که نه زما خوښ نه دی یاره دا یو کار کاڼی نیم خو پکې معده راځي خو داسې خو نه دي تا ټول د غر کاڼی راوړي سیند کې درته واچي خیر دی بس پروا نه کوي او کمپلین لا حاجت نشته دی ګورې ټیکدار ډېر زبردست سړی دی ما لیدلی دی پېژنم لکه راځه ته ته خو وایې چې کمپلین مه کوه خو زه پې خپله کاروایي کوم انجینر صاحب چې دا بیل خو مې خدای پاس کو کنه دا هغه شي صبر وکړه دا لاس کاني ور واچول چې چالو شو چوچو خبره تر نه پیږي ته پوه شئ نو زما صدر لدی وړم کنه سپیشل کوټ او واسکټ او سپلې ځوانه دالې په ما دې کار ته چرته کې ټیکدارا وای ټیکدارا بیل درله زه پاس کوم زه او بل انجینر خلک شته السلام علیکم وعلیکم السلام انجینر صاحب دا خو مستری ده نه ما یار کې دا دې مزه څنګه شي بس ټیکدار څه ستا کارونه دي اوس موږ هو کار لیټ یو ګیټ ها ګیټ دې اوس موږ دا ګیټ مې د دې شنو چې سره کوم موږ کوم دې ګولې ده او خپل کې وهکه دا تا ما کړو دا څه ګیټ ها اوس موږ هو دې ټیکا نه کنه دا سشي وته وای هندستان کې تاج محل هغه ځوان زما نیکه جوړ کړی شاهجاني وته ویلې ځوان وای دا ټیکا وته موږ د نوې نیکه ټیکا دار نو هغه خو ما اورېدل نه په مولا ډوډۍ وړه ځکه مې نه یاد نه هغه خلک وایي هغه مزدوران نه وایي لاسونه کټ کړي وي شاهجهان باچا نو خو د مزدوران یې کټ کړي چې دارا خو چې دا بوت کې ناس انا وسان ته به بچي وي واچو کا نداري خټه ګدار دی انجینر خاندانی ټیکدار دی دغه خو در پسې دا بیل راغلی بیل هغه بیل مخې سره پاس شوی ځوان بیل در پسې راغلی دی دا چې باندې د ځان کوی کنه لکه خرشیدان به کې څه لیکلي دا خو لیکلي ځوان چې هغه اتیا لکه زړی دیم ضبط شو او 15 لکه جرمانه او نو چې ځوان ستا ته یو شي ټیکه نه ملاویږي غرق شي په دې سپلانجه دی واړوي خو غرق شو تباه شو ځوان دا ستاله درونه چی شي ما ته مره ول ټیکدار صاحب دا خپل غلطي ده خپل کارنامې دي دا معنی عمل نامه ده او کنه بس دا ستا کار دی زمونږ نه دی زه چې زو لکه زه څه وکم اوس خو تباه شو اټه ټیک براله وشي ځوان ګور 1000 بیا ستا پکاړي چی شي باندې کړه وای